سلامونه نیکې هیلې احترامات تمه ده چې تر دې دمه روغ جوړ یاستئ د صحت جامې به مو په تن په سمون آنلاین ټي وي کې زه هدایت الله دوست تاسو ته هرکلی ښه راغلاست وایم. د شاعرانو د پیژندنې په لړۍ کې نن تاسو ته ځوان او ولسي شاعر عبدالقدیر ملنګ درپېښ. تمه ده چې دا خپرونه تر پایه پورې په ټوله مینه راسره واورئ. خبر زما د مرګ به په تا وشي یوه ورځ د کاڼي په شان زړه به دې وبشي یوه ورځ. زما د مرګ اعلان چې کله واورې دا مې واوره، زما د مرګ اعلان چې کله واورې دا مې واوره، لامده به دې په اوښکو دا لیمه شي یوه ورځ. دا مړه خلک په ټول یو ورځې بیا را ژوندي کېږي، دا مړه خلک په ټول یو ورځې بیا را ژوندي کېږي. ژوندي چې څومره دي نو دا به مړه شي یوه ورځ. لر او بر به یو شي سره یو تړون به وکړي، لر او بر به یو شي سره یو تړون به وکړي. راټول په یو ټغر به پښتانه شي یوه ورځ. چې اوس د یتیمانو په حقونو نه مړیږي، چې اوس د یتیمانو په حقونو نه مړیږي. په تکو تورو خاورو به ماړه شي یوه ورځ. مین یمه په تا جانانه وایه چې څه وایې، قدیر ملنګ به ستا په زړه کې زړه شي یوه ورځ، قدیر ملنګ به ستا په زړه کې زړه شي یوه ورځ. ښاغلی عبدالقدیر ملنګ د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ په حصار شاهي کې په 1978 کال د مرحوم ګل بسور ګاسخیل په کور کې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي د لوی انقلاب له امله د خپل ګران هیواد افغانستان څخه د 10 میاشتو په عمر کې د کورنۍ سره ګاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شو. بدمرغه انقلاب د غربت څپو د لوړو زده کړو څخه بې برخې کړ او د قلم پر ځای ورته د ترکاڼۍ رنده په لاس کې ورکړه. دا چې نوموړی ډېر زحمتکش و، په دغه پیشه کې ښه شهرت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ لیک لوست ته یې مخه کړه. د وخت په تېرېدلو سره یې په شعر لیکلو پیل وکړ. د نوموړي لومړنی شعر داسې و: زړه مې ستا په څنګ کې اوسېده غواړي، زړه مې ستا په څنګ کې اوسېده غواړي، سترګې مې جانانه ستا لیده غواړي. په 2008 کال کې خپل هیواد ته راستون شو. په زړه کې د شعر او ادب سره مینه همداسې تانده وه چې د سیمې او هیواد په مختلفو مشاعرو او ادبي ناستو کې ګډون کړی و. راځئ چې د عبدالقدیر ملنګ یو بل شعر واورو. غزل دی وی دلته بېننګه خلک ټول ویده دي، دلته بېننګه خلک ټول ویده دي، نه راځي ننګه خلک ټول ویده دي. نشته چې څوک د حق اواز پورته کړي، زما په رنګه خلک ټول ویده دي. نشته چې څوک د حق اواز پورته کړي، زما په رنګه خلک ټول ویده دي. له یاره لرې یم خوب نه راځي، د یار تر څنګه خلک ټول ویده دي. لیچو کې شور مه کوه خدای دپاره، لیچو کې شور مه کوه خدای دپاره، د بنګړو شړنګه خلک ټول ویده دي. بیا یو ټپکه یې قربان شه که نه، د رباب ترنګه خلک ټول ویده دي. بیا یو ټپکه یې قربان شه که نه، د رباب ترنګه خلک ټول ویده دي. دا هدیرې ګورې دا ستا د لاسه میراث شي جنګه خلک ټول ویده دي. نه اوري نه مني خبرې دا ستا، نه اوري نه مني خبرې دا ستا، قدیر ملنګه خلک ټول ویده دي، قدیر ملنګه خلک ټول ویده دي. عبدالقدیر ملنګ تر دې مهاله ډېر شعرونه لیکلي. د کچکول په نوم لومړنی شعري ټولګی د چاپېدو شیبې شماري. د سمون آنلاین تلویزیون اداره عبدالقدیر ملنګ ته د ښه ژوند هیله لري. له تاسو دوستانو څخه نړۍ مننه تر دې دمه را سره پاتې شوئ. که کوم وړاندیز مشوره لرئ کمنټ یا میسج کې را سره شریکه کړئ. تر بلې خپرونې چې زه هدایت الله دوست تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، هر چیرې چې اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ.